بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ خبره کوو د anterior pituitary gland د anterior pituitary او د hypothalamus د relationship د hypothalamus نه چې کوم زموږ سره هارمون ریلیز کیږي او هغه زموږ سره په anterior pituitary gland کې په کم سیلز باندې افیکټ دی د هغې او زموږ سره د anterior pituitary gland نه کم هارمونز خارجېږي او بیا د بوډي په کم ګلانډز باندې چې دی افیکټ دی په کوم ځای باندې زمونږ سره د دې سټیمولیټري او په کوم باندې انهبیټري افیکټ دی. نو نن به موږ د انټیریور پیچوټري ګلانډ خبره کوو. دې نه مخکې موږ د پیچوټري ګلانډ خبره کړې د هایپوتلمس زموږ د انټیریور او پیچوټري ریلیشنز کته دی. موږ مخکې پریویس لیکچر کې ویلي چې زمونږ سره انټیریور پیچوټري چې کوم دی دا زمونږ سره د بلډ په ذریعه باندې د هایپوتلمس سره کنیکټ دی او د بلډ په ذریعه باندې د خپل په بلډ کې د سکریشنز په ذریعه باندې هایپوتلمس چې کوم دی د موږ سره انټیریور پیچوټري افیکټ کوي او د نیورونل کنیکشن په ذریعه یا د نیورون په ذریعه باندې د موږ سره پیچوټري ګلانډز سکریشنز چې کوم دي هغه د موږ سره کوي او کنټرول کوي. نو نن به موږ ایگزیکټ چې کوم دی د انټیریور پیچوټري د ګلانډ خبره کوو، د هغې د هارمونز خبره به کوو او د هغې د ریلیشن چې کومه دی د هغې خبره به کوو. کوم سټرکچر جوړ کوم دا زموږ سره هایپوتلمس ده، میملري باډي ده، د پیچوټري سټاک په ذریعه باندې زموږ سره چې کوم دی دا پیچوټري سټاک په ذریعه باندې زموږ سره کنیکټ دی. دا انټیریور پیچوټري دی زموږ سره، دا پوسټیریور پیچوټري دی زموږ سره. په دې انټیریور پیچوټري ګلانډ کې زموږ سره different type of cells دي. دا cells چې کوم دي دا زموږ سره یو خاص قسم هارمونز خارجوي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو قسم cells دي، دا زموږ سره بل قسم cells دي. دا د یو cells جوړوم، دا ګروپ اف cells دي خو موږ یو cells جوړوم. دغه شانته زموږ سره دلته بل ټایپ اف سیل دی. بل ټایپ اف سیل دی، بل ټایپ اف سیلز دي. دا سیلز چې کوم دي دا په انټیریور پیچوټري ګلانډ کې موجود دي. تاسو ګورئ دا ما چې کوم دی دا ما په ریډ کلر باندې جوړ کړم او دا سیلز چې کوم دي دا زمونږ سره په بلیک ما جوړ کړو، اصل کې دا بلو دي. موږ څه دي دا بلو دي. زمونږ سره کله چې د دې ډسکوري کېده نو دې له زمونږ سره کلر ورکو سټینی ورکو نو دې زمونږ سره بلو کلر واغېستو. د دې د وجې نه دا بلویش ان کلر وو. څنګه وو؟ بلویش ان کلر وو. زمونږ سره د سټینینګ په لحاظ سره دوه قسمه سیلز دي زمونږ سره په انټیریور پیچوټري ګلانډ کې. دې ته زمونږ سره بیزوفیلیک وایي. بیزوفیلیک دي او دا دوه چې کوم دي دا زمونږ سره دا دوه قسم سیلز چې کوم ما په ریډ باندې جوړ کړي دا زمونږ سره ایسینو یا اسیډوفیلیک دي. اسیډوفیلیک دي. اسیډوفیلیک سیل او اسینوفیلیک سیلز دا زموږ سره خاص سیکریشنز کوي د سټینینګ په لحاظ سره. دا زموږ سره د سټینینګ په لحاظ سره دوه قسمه سیلز دي. خو چېرته د سیکریشنز په لحاظ سره موږ وګورو نو د دې سیل سیکریشنز چې کومه دی دا هر یو سیل چې کومه دی دا خپل سیکریشن چې کوم دي دا زموږ سره په سرکولیشن کې کوي. که زه دلته سرکولیشن جوړ کړم فار ایگزامپل دا زما سره یو بلډ سرکولیشن ریپرزینټ کوي. دا ما سرکولیشن شو CIRCULATION سرکولیشن. په دې سرکولیشنز کې دا سیل زموږ سره ګروث هارمونز خارجوي. څه خارجوي؟ ګروث هارمونز خارجوي. ګروث هارمونز خارجوي او دا سیل چې کومه ده دا زموږ سره
پرولیکټین خارجوي. پرولیکټین دا سل چې کوم دی دا زمونږ سره په دې بلډ کې دا زمونږ سره تایرايډ سټیمولیټینګ هارمونز خارجوي او دا سل چې کوم دا زمونږ سره فالیکولر سټیمولیټینګ هارمون او لیوټینایزینګ هارمون چې کوم دي دا زمونږ سره دا په بلډ کې خارجوي. نو دا دوه ټایپ زمونږ سره سیکریشنز کوي. یو فالیکولر سټیمولیټینګ هارمون دی، یو زمونږ سره لیوټینایزینګ هارمون دی. دا سل چې کوم دی دا زمونږ سره اډرینو کارټیکوټروپیک هارمونز خارجوي. څه شی خارجوي؟ اډرینو کارټیکوټروپیک هارمونز دا خارجوي. په بلډ کې دا خارجوي او د دې بلډ نه دا بیا زمونږ سره د بلډ په ذریعه خپل کارسپونډینګ گلینډز چې کوم دي یا ټیشوز چې کوم دي هغه زمونږ سره افیکټ کوي او هلته په هغې باندې موږ خبره کوو. خو که موږ وګورو نو د سیکریشنز په لحاظ سره دا زمونږ سره دا 5 قسمه سلز دي. دا کم سل چې زمونږ سره ګروث هارمونز خارجوي دی، ګروث هارمون ته زمونږ سره سومیټوټراپس هارمون یا سومیټوټراپین هارمونز هم وایي. د دې د وجې نه دې سل ته زمونږ سره سومیټوټراپس سلز وایي. څه شی ورته وایي؟ سومیټوټراپس ورته وایي. دا زمونږ سره پرولیکټین خارجوي، دې ته زمونږ سره لیکټوټراپس وایي. لیکټوټراپس دا زمونږ سره تایرايډ سټیمولیټینګ هارمونز خارجوي. نو د دې د وجې نه دې سل ته زمونږ سره تایروټروپس وایي. دا چې کوم دی زمونږ سره ګونیډوټروفین هارمونز خارجوي، زمونږ سره دې ته ګونیډوټراپس وایي. ګونیډوټراپس کوم سل چې زمونږ سره اډرینو کارټیکوټروپیک هارمونز خارجوي دې ته زمونږ سره کارټیکوټراپس وایي. کارټیکوټراپس که موږ د سیکریشنز په لحاظ سره وګورو نو یو قسم، دوه قسم، درې، څلور او 5 قسمه سل دي زمونږ سره. خو که د سکینینګ په لحاظ سره موږ وګورو نو زمونږ سره دوه قسمه سل دي. یو زمونږ سره اسیډوفیلیک دي او یو زمونږ سره بیزوفیلیک دي. زمونږ سره اسیډوفیلیک چې کوم دي دا ریډ سټین اخلي، دا زمونږ سره اسیډیک دي او دا بل زمونږ سره بلو اخلي بیزوفیلیکس دي. دا زمونږ سره د دې سیکریشنز دي. که موږ وګورو موږ ویلي دي مخکې لیکچر کې موږ ویلو چې زمونږ سره د دې پټیوټري انټیریور پټیوټري دا کوم سلز چې دي د دې کنټرولینګ سنټر چې کوم دی دا زمونږ سره په هایپوتیلمس کې دی. که موږ وګورو نو په دې هایپوتیلمس کې د کوم ځای نه چې زمونږ سره د ګونیډوټراپس دا سل چې کوم دي دا کلیکشن اف سلز دا زمونږ ځای نه د کوم ځای نه چې دا کنټرول کېږي هغه هایپوتیلمس دی. په دې هایپوتیلمس کې دلته زمونږ سره یو خاص قسم سلز دي. دا سل چې کوم دي دا زمونږ سره یو خاص قسم هارمونز خارجوي. هغې هارمونز ته زمونږ سره ګونیډوټرافین ریلیزینګ هارمون وایي. څه ورته وایي؟ ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمون. دا سل چې کله زمونږ سره ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمونز په بلډ کې سیکریټ کړي دا راځي دا زمونږ سره دلته چې کوم دا ګونیډوټراپس سلز دي دا اکټیویټ کوي. ګونیډوټراپس زمونږ سره FSH او LH چې کوم دی ریلیز کوي په بلډ کې او دا خپل کرسپونډینګ چې کوم اکشن دی هغه مخکې ښایي په هغې باندې خبره کوو. صرف د دې دا لږ ریلیشنز دلته ګورو چې دا کنټرول کېږي زمونږ سره څنګه. دلته زمونږ سره دا کوم سل چې زمونږ سره ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمونز ریلیز کوي دې سل ته زمونږ سره پری آپټیک نیوکلیس وایي. پری آپټیک نیوکلیس. پری آپټیک نیوکلیس نه ګونیډوټرافین ریلیزینګ هارمونز چې کله ریلیز شي نو دا زموږ سره دلته اکټیویټ کی فولیکولر سټیمولیټینګ هارمونز او لیوټینایزینګ هارمون د سیکریشنز لپاره ګونیډوټراپس سلز چې کوم دي دا زموږ سره سټیمولیټ کی او دا زموږ سره څه شي په بلډ کې ریلیز شي. دغه شانته زموږ سره د ګروث هارمون لپاره هم دلته زموږ سره
یو خاص قسم نیوکلیس ده او زمونږ سره چې څومره دلته هارمونز دي دلته زمونږ سره چې کوم دی دې ته زمونږ سره ventromedial nucleus وایي. ventromedial nucleus. د دې ventromedial nucleus نه دوه قسمه هارمونز خارجيږي. یو هارمونز چې کوم دی زمونږ سره چې کوم دی دا زمونږ سره growth hormone releasing factor دی. growth hormone releasing factor یا growth hormone releasing hormone دی. یو چې کوم دی زمونږ سره growth hormone inhibiting factor دی یا دیتا زمونږ سره somatostatin هم وایي. څه شی ورته وایي؟ somatostatin یا growth hormone inhibiting factor چې کوم دی دا زمونږ سره د ventromedial او growth hormone releasing factor چې کوم دی دا زمونږ سره د ventromedial nucleus نه څه کیږي خارجيږي. دلته group of neuron ښه ما تاسو ته ویل چې دا group of neuron دا secretions کوي. د دې نه هټ کله چې دا زمونږ سره خارج شي نو دلته زمونږ سره په بلډ کې دا راځي. په څه کې راځي؟ په بلډ کې راځي. که دا growth hormone releasing hormones خارجيږي هم دا زمونږ سره په بلډ کې راځي. که growth hormone releasing factor خارجيږي دا زمونږ سره په بلډ کې راځي. او که growth hormone inhibiting factor خارجيږي نو دا زمونږ سره په بلډ کې د بلډ په ذریعہ باندې راځي. دا شانته زمونږ سره دلته د TSH د پاره د FSH د پاره د LH د پاره د ACTH د پاره د دیو د پاره دلته زمونږ سره دلته یو نیوکلیس دی. د نیوکلیس ته چې کوم دی زمونږ سره د نیوکلیس د دې کلر باندې وایو دا زمونږ سره ventromedial دا زمونږ سره paraventricular nucleus. paraventricular nucleus د دې نیوکلیس نه زمونږ سره چې کوم دی هارمونز یو ته زمونږ سره thyrotrophine releasing hormones دا ته زمونږ سره او یو زمونږ سره کارټیکوټروپس چې کوم دي د دې د اکټیویشنز لپاره زمونږ سره adrenocardiotropic releasing hormone چې کوم دي دا زمونږ سره adrenocardiotropic releasing hormone چې کوم دي دا زمونږ سره د دینه څه کیږي دا سیکریټ کیږي. دا چې کله زمونږ سره سیکریټ شي نو دا د بلډ په ذریعہ باندې دا هارمونز چې کوم دي دا د بلډ په ذریعہ باندې راځي دا افیکټ کوي. دا شانته دلته زمونږ سره یو بل قسم نیوکلیس دی هغې ته arcuate nucleus وایي. arcuate nucleus دا arcuate nucleus ده ARCUATE. د دې arcuate nucleus نه دلته group of neuron د دې نه زمونږ سره secretions کیږي او دا زمونږ سره prolactin inhibiting factor چې کوم دی prolactin inhibiting factor چې کوم دی دا زمونږ سره ریلیز کوي. دا په بلډ کې ریلیز شي په بلډ کې prolactin inhibiting factor دا زمونږ سره د بلډ کې راشي. دا زه به لږ صفا کوم نو دا سټرکچر به لږ کلیر راشي.
زمونږ کله چې دا ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمونز چې کوم دي ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمون دا چې کله زمونږ سیکریټ شي نو دا د بلډ په ذریعه باندې راشي ګونیډوټروپین او دا زمونږ دلته چې کوم دا سیل دی په دې سیل باندې کوم چې زمونږ ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمون دا کله زمونږ سیکریټ شي دلته نو په دې سیل باندې د دې لپاره ریسپټري څه شي په دې باندې ریسپټري او دا زمونږ په دې بلډ کې زمونږ ټي اس ایچ او ال ایچ چې کومه دی دا سیکریټ کی کله چې دا اف اس ایچ او ال ایچ دا په بلډ کې زمونږ سیکریټ شي نو د بلډ په ذریعه باندې دا چې کوم دی دا خپل ټارګټ ټیشو ته لاړ شي دا چې کله زمونږ ټارګټ ټیشو ته لاړ شي نو د دې اکشن چې کومه دی په دوه طریقو باندې یو زمونږ د دې اکشن په میل کې یو د دې اکشن په فیمیل کې په میل کې دا زمونږ څه کار کوي دا زمونږ په میل کې چې کومه دی زمونږ سپرمیټوجینیسیس چې کومه دی د هغې په سټارټ کې د هغې په کنټرول کې د دې مین رول دی سپرمیټوجینیسیس کنټرول کوي بل زمونږ چې کوم دی د ټیسټوسټیرون لیول چې کومه دی ټیسټوسټیرون سنتھیسس د دې پروډکشنز د دې ریلیز دا زمونږ چې کومه دی زمونږ څه کوي کنټرول کوي په فیمیل کې د دې افیکټ چې کومه دی په فیمیل کې یو خو زمونږ په هغې کې اوجینیسس چې کومه دی هغه کنټرول کوي څه کوي په اوجینیسس باندې افیکټ دی اوجینیسس چې کومه دی په فیمیل کې اوجینیسس کنټرول کوي او په میل کې سپرمیټوجینیسس د دې نه هټ کر زمونږ د ال ایچ او اف اس ایچ چې کومه دی په اوولیشنز باندې چې کومه دی رول دی زمونږ اوولیشنز چې کوم کېږي هغه انډر د کنټرول اف ال ایچ دی د دې نه هټ کر زمونږ د دې فنکشن چې کومه دی هغه په ایسټروجن او په پروجسترون باندې پروجسترون د دې ایگزیکټ میکانیزم اف ایکشن به موږ په یو هارمون باندې ډېر په ډیټیل باندې ووم په نیکسټ ټاپک کې چې کله موږ انډیویجولي د اف اس ایچ او د ال ایچ خبره کوو موږ به یو ډېر زیات په ډیټیل باندې ووم دا جسټ زموږ اسې د ایکسپلینیټري پرپس لپاره از ا هول آیډیا ده چې زموږ اف اس ایچ او ال ایچ د دې فنکشنز په کوم ځای کې دی د دې کنټرول سنټر په کوم ځای کې دی د دې ریلیز په کومه طریقه باندې کېږي جسټ د هغې خبره کوم نو زمونږ که سپرمیټوجینیسس دی او که ټیسټوسټیرون دی دا انډر د کنټرول اف اف اس ایچ او ال ایچ دی او ال ایچ او اف اس ایچ چې کومه دي دا زموږ سره ریلیز کېږي د انټیریور پیچوټري ګلینډ نه او انټیریور پیچوټري بیا ځان له په خپله باندې د چا په کنټرول کې دی د هایپوتلمس په هایپوتلمس کې ایگزیکټ کنټرول سنټر چې کومه دی زموږ دا زموږ د پری اپټیک نیوکلیس په فارم کې چې کوم دی موجود دی نو پری اپټیک نیوکلیس مطلب د دې خبرې دا دی که چېرته د چا په دې پروسیسز کې د چا مطلب سپرمیټوجینیسس کې مسله راځي یا په ټیسټوسټرون لیول کې یا په اوجینیسس کې اوولیشنز کې مسله راځي ایسټروجن پروجسترون لیول زموږ څه کمیږي نو موږ له د هغو په هسټرۍ کې د هغه هسټري اخیستل چې کومه دی هغه زموږ سره ټاپ نه شروع کول دي چې آیا د هغه تاسو څه په برین کې سایکولوجیکل څه پرابلم خو نشته دی د برین د ټیومر سوچ موږ له کول پکار دي که چېرته دا زموږ په اکسیسیو اماونټ کې دغه کېږي یا که په کم اماونټ کې نو مطلب نور زموږ نو کله موږ ډاکټران حضرات صاحبان چې کله هسټري اخلي نو چې هغه جسټ زموږ د سپرمیټوجینس او ټیسټوسټرون لیول دا زموږ مطلب په ټیسټس کې کېږي نو چې صرف د هغې پورې دا خبره کنسرن نه یا مطلب اوجینیسس یا اوولیشن زموږ په یوټرس کې کېږي نو چې هغه زموږ د های لیول پورې دا سوچ کوي او هغه موږ په های لیول پورې مطلب د هغو هسټري چې کوم دي دا منشن کې مخې ته کېږي او بیا زموږ چې کوم کاز دی د هغې صحیح پراپر ټریټمنټ وشي او ډایګنوز ته زموږ په طریقه باندې څه وشي ورسي دا شان که موږ وګورو زموږ د انټرمیډیټ نیوکلیس نه ګروث هارمون ریلیزینګ فیکټر او چې کله خارج شي ګروث هارمون ریلیزینګ فیکټر نو دا د بلډ په ذریعه راشي دا چې کله د بلډ په ذریعه راشي نو د دې افیکټ چې کومه دی په دې اسیډوفیلیک سیل باندې دی په دې اسیډوفیلیک سیل کې زموږ دلته په دې باندې ریسپټر دی د ګروث هارمون لپاره
په دې باندې چې growth hormone releasing هارمون د لپاره growth hormone releasing factor یا growth hormone releasing hormones د لپاره زمونږ سره دلته stimulatory receptor دي کوم خیر وکړو نو زمونږ سره د نیوکلیس نه دا کومه چې موږ اوس ډسکس کوو د دې نیوکلیای نه د ګروپ اف نیورون نه دا زموږ سره انهبیټري فیکټر هم زموږ سره چې کومه دی هغه د بلډ په ذریعه باندې راځي هایپوتھیلمیک هایپوفیزیال پورټل سیستم چې کوم دی د په ذریعه باندې راځي کله چې زموږ سره سومیټوسټیټین دا هارمون زموږ سره کله خارج شي نو زموږ سره دلته په دې سیل باندې د دې لپاره ریسپټر دی دا ریسپټر چې کله زمونږ سره دا سیګنل دلته د دې په فورم کې میلاو شي نو زمونږ سره دا انهبیټ کیږي دا زمونږ سره گروث هارمون ریلیز چې کوم دی هغه زمونږ سره څه کوي انهبیټ کوي خو کله چې زمونږ سره دا گروث هارمون ریلیزینګ فیکټر زمونږ سره کله ریلیز شي نو زمونږ سره داسې کار وشي چې دا گروث هارمون ریلیزینګ فیکټر چې کله زمونږ سره ریلیز شي نو دا زمونږ سره گروث هارمون چې کوم دی دا سیل چې کوم دی دا اسیډوفیلیک سیل دا مونږ څه دا اسیډوفیلیک سیل چې کوم دي دا اسیډوفیلیک سیل دا زمونږ سره گروث هارمون ریلیز کوي څوکي گروث هارمون ریلیز کی گروث هارمون چې کله ریلیز شي نو دې زمونږ په باډي باندې چې کومه دی د دې زمونږ په باډي باندې په دوه طریقو باندې فنکشنز دی یو د دې فنکشنز داسې دی چې دا زمونږ سره لاړ شي دا او زمونږ په لیور کې چې کومه دی په لیور کې دا فار ایگزامپل زمونږ سره لیور دی دا د سیل دی نو دا په دې لیور په دې سیل باندې د دې لپاره ریسپټري د دې لپاره څه ریسپټري دا د دې سیل د دې ریسپټر سره بایند شي دلته زمونږ سره چې کومه مشینري ده هغه اکټیویټ کی او د دې نه زمونږ سره یو خاص قسم هارمونز خارج شي هغه ته زمونږ سره مونږ وو سومیټومیډین سومیټومیډینز چې کوم دي دا زمونږ سره راشي او دا زمونږ سره زمونږ د باډي سیل چې کوم دي زمونږ د باډي سیل چې کوم دي په هغه باندې اکشن وکړي او البته زمونږ سره گروث څه کی کاس کی گروث یعنی انډایرکټ اکشن دی زمونږ سره د گروث هارمونز دا اکشن ایمیډیټ کوي څوک دا سومیټومیډین د دې سروینګ اکشنز چې کوم دی سومیټومیډین کوي د دې اکشن بیا دا پوره کوي او دا راځي او په دې باندې زمونږ سره په دې سیل باندې دلته زمونږ سره د دې لپاره ریسپټري او غراشي او گروث یا دا گروث هارمونز چې کوم دي دا ډایرکټ زمونږ سره شي او دا سیل چې کومي دا ډایرکټلی په دې باندې د دې لپاره ریسپټري ون پاس ریسپټر دی ون پاس ریسپټر د دې صدا بایند شي او زمونږ سره دی څوکي د دې گروث چې کومه دی هغه زمونږ سره کاس کی گروث هارمون د گروث هارمون به موږ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې ډېر په ډیټیل باندې خبره کوو چې زمونږ سره سومیټومیډین څنګه اکشن کوي زمونږ سره گروث هارمون ډایرکټ څنګه اکشن کوي دا غي خبره به ډېر په ډیټیل باندې کوو موږ به د گروث هارمون د ریلیز فیکټر وو چې زمونږ سره کم فار ایگزامپل لکه موږ دا زمونږ سره په سلیپ ټایم کې چې کومه دی مور ریلیز کیږي یا موږ چې ایکسرسایز سره زمونږ سره گروث هارمون چې کومه دی مور ریلیز کیږي یا دغه شان موږ باندې انهبیټری فیکټرز خبره کوو چې سومیټوسټیټین چې کله زمونږ سره زیات خارجيږي دا زمونږ سره کم خارجيږي دا هغه به موږ ډېر زیات په ډیټیل باندې خبره کوو هغه چې کله موږ سپیسیفیک گروث هارمونز چې کوم دی موږ ډسکس کوو په هغه کې به کوو د گروث هارمونز د ډیفیشنسي نه چې کومې بیماری نکاس کیږي دا هغه خبره به کوو د گروث هارمونز د ایکسیسیو ریلیز نه یا جینټیزم یا چې کوم زمونږ سره اکرومیګیلی ډیزیز دی دا هغه به ایگزیکټ خبره کوو زمونږ سره لیوی لورین ډیزیز چې کومه دي یا پیګنیس چې کومه دي زمونږ سره ساوث افریقین کې چې کومه ډوارف فیملی والا ډیزیز دی هغې به ډېره زیاته خبره کوو د پین هایپو پیچیوټریزم خبره به کوو موږ به ګورو چې مثال په ماشومانو کې کومې مسلې کاس کوي په غټو کې کومې مسلې کاس کوو دا به ډېره زیات په ډیټیل باندې وو چې کله موږ انډیویجوال د دې او په نیکسټ لیکچر کې انشاءالله د گروث هارمونز خبره کوو نو بیا به په هغې کې وو که موږ دلته وګورو د پرولاکټین نو د پرولاکټین لپاره هم زمونږ سره چې کوم دی د پرولاکټین نه مخکې که موږ دغه ډسکس کوو صحیح به وي خو دا پرولاکټین چې کومه دی د دې لپاره زمونږ سره د
زمونږ سره د هایپوتلامس نه انهبیټری فیکټر چې کومه دی دا ریلیز کیږي. دا چې کله ریلیز شي دلته دا زمونږ سره پرولیکټین انهبیټینګ فیکټر د دې لپاره دلته زمونږ سره ریسپټر دی. دا چې کله ریلیز شي دلته نو دا زمونږ سره په دې سیل باندې د دې انهبیټینګ فیکټر دی او دا زمونږ سره نیگیټیو افیکټ دی په دې باندې چې کله دا زمونږ څخه خارج شي نو پرولیکټین چې کومه دی د دې ریلیز زمونږ سره څه کیږي پرولیکټین ریلیز زمونږ سره کمیږي. پرولیکټین مین فنکشن څه دی؟ د پرولیکټین فنکشن چې کومه دی دا زمونږ سره بریسټ دی. په دې بریسټ کې چې کومه دی زمونږ سره د ملک د پروډکشن کار چې کومه دی د ملک د پروډکشن کار چې کومه دی دا زمونږ سره د پرولیکټین دی. پرولیکټین ملک پروډکشنز کوي. د ملک ایجکشن چې کومه دی د اکسیټوسین په دغه کې دی نو اکسیټوسین چې کومه دی هغه به ملک ایجکټ کوي خو د ملک پروډکشن نو زمونږ سره چې چېرته زمونږ سره په دې پاتوی کې چېرته ډیفیکټ راشي نو زمونږ سره به د دې په پروډکشنز کې او د دې په سینتھیسس کې څه مسله راځي. د دې باندې ډېره ته په ډیټیل خبره کوو کله چې موږ د پرولیکټین انډیویډوال ټاپک ډسکس کوو. که موږ وګورو زموږ سره ACTH اډرینو کارټیکوټراپیک هارمونز چې کومه دي اډرینو کارټیکوټراپیک هارمون او تایراید سټیمولیټینګ هارمونز چې کوم دي دا زموږ سره د پیراوینټریکولر نیوکلیس نه زموږ سره خارجيږي. د پیراوینټریکولر نیوکلیس نه چې کله دا خارج شي نو دا د بلډ په ذریعه باندې راځي. د بلډ په ذریعه چې راشي نو یو خو زموږ سره دا چې کوم دی د دې افیکټ چې کوم دی دا په تایروټروپس باندې دی. په څه باندې دی؟ دا زموږ سره تایروټروپین ریلیزینګ هارمونز چې کله راشي نو د دې ریسپټر چې کوم دی هغه زموږ سره په دې بیزوفیلک سیلز باندې په تایروټروپس باندې دی. تایروټروپس چې کله ریلیز شي اکټیویټ شي نو دا زموږ سره TSH ریلیز کوي. دا TSH چې کومه دي د دې اکشن چې کومه دی دا زموږ سره په تایراید ګلانډ باندې دی. تایراید ګلانډ دلته زموږ سره په مرۍ کې موجود دی. دا بایلوټ دی یا موږ دا د ایچ شیپ باندې دی. بایلوټ دی په یو اسمس باندې دی یو بل سره اټیچ دی. پیرا په دې کې زموږ سره پیرا تایراید څلور ګلینډز دي. د دې تایراید سټیمولیټینګ هارمونز افیکټ زموږ سره تایراید ګلینډ باندې دی. په دې تایراید ګلینډ کې زموږ سره چې کومه دی فالیکولر سیلز دي. څه شی دي؟ فالیکولر سیلز دي. دا فالیکولر سیلز چې کومه دي دا زموږ سره اکټیویټ شي دا فالیکولر سیل او دا فالیکولر سیل زموږ سره T4 and T3 چې کومه دي دا زموږ سره ریلیز کوي. د T3 او T4 باندې موږ کلاس اخیستی هم دی. په دې خبره به کوو چې د دې زموږ سره د برین په ډیولپمنټ کې د دې مطلب زموږ سره د باډي په بیزل میټابولیک ریټ باندې افیکټ دی. د برین ډیولپمنټ چې کومه دی په دې باندې د افیکټ دی. موږ سره چې کوم اډرینرجیک ریسپټر دی د هغې په سینسیټیویټي باندې چې کومه دی د دې افیکټ دی. د هغې سینسیټیویټي چې کومه دی زموږ سره دا کوي او زموږ سره په فزیکل ګروث باندې هم د دې زموږ سره څه دی یا مطلب د بون په ګروث باندې د دې افیکټ دی. د بون په ګروث باندې موږ ډېر زیات په ډیټیل باندې خبره کوو ان شاء الله. چې کله موږ د تایراید ګلینډ خبره کوو موږ به دا ګورو چې د دې افیکټ څنګه دی په کومه طریقه باندې دا زموږ سره د برین ډیولپمنټ کوي یا زموږ سره د باډي بیزل میټابولیک ریټ په کومه طریقه باندې دا کوي. د دې ډیفیشنسي نه به کومې بیمارۍ نه زموږ سره کاس کېږي. د ګوایټر خبر به کوو یا نور چې کومه زموږ سره د آیوډین ډیفیشنسي ډیزیز دی په هغې به خبره کوو کله چې موږ د دې انډیویډوال خبره کوو. دلته جسټ موږ هایپوتلمیک پیچیوټري او تایراید اکسس چې کومه دی هغه ایکسپلین کوو یا زموږ سره چې کوم هایپوتلمیک پیچیوټري ګونیډل اکسس دی هغه ایکسپلین کوو. دغه شانته زموږ سره پرولیکټین چې کومه دي زموږ سره انهبیټري دي دغه موږ ایکسپلین کوو. دغه شانته چې زموږ سره د دې نه اډرینو کارټیکوټراپین ریلیزینګ هارمونز چې کله زموږ سره خارج شي نو دا زموږ سره ACTH اډرینو کارټیکوټراپیک هارمونز خارجوي. د دې اډرینو کارټیکوټراپیک هارمونز چې کومه دی زموږ سره په اډرینل ګلینډ باندې افیکټ دی. یو خو زموږ سره اډرینل میډولای یو زموږ سره اډرینل کارټکس دی. څه دی؟ اډرینل کارټکس دی.
د دې اډرینل کارټکس زونا پیسیکولیټا چې کومه ده د دې درې لیر دي فیسیکولیټا د دې د لیر خبره به کوو چې زمونږ سا زونا فیسیکولیټا زمونږ سا په کوم ځای کې ده د دې نه کوم هارمونز خارجېږي زونا ګلومیرولوسا په کوم ځای کې ده د دې نه کوم هارمونز خارجېږي او زونا ریټیکولیرس دا په کوم ځای کې ده کوم هارمونز چې خارجېږي کله چې موږ د دې په ډیټیل باندې خبره کوو د اډرینل کارټکس یا د زمونږ سا د اډرینل ګلینډ موږ خبره کوو دلته زمونږ سا د دې افیکټ چې کوم دی دا زمونږ سا څه شی خارجوي دا زمونږ سا ګلوکوکارټیکایډ هارمونز خارجوي موږ به ډېر په ډیټیل باندې د ګلوکوکارټیکایډ د ایکشنز منریلوکارټیکایډ ګلوکوکارټیکایډز یا چې کوم دي 6 انډروجنز چې ورته موږ وایو 6 انډروجن د هغې به ډېره دی ته په ډیټیل باندې خبره کوو چې کله زمونږ سره موږ د دې انډیویډول د دې ګلینډ خبره کوو دلته موږ جسټ صرف دا شو کوو چې دا اکسس چې کومه دي په کومه طریقه باندې دا د کوم سیلز نه دا هارمونز خارجېږي او د دې کنټرول سنټر چېرته دی زمونږ سره که چېرته زمونږ سره داسې کار وشي چې زمونږ سره دا پیچیوټري سټاپ چې کومه دی دا د یو ټراما د وجې نه یا د یو څه د وجې نه دا څه وشي دا زمونږ سره کټ ډاون شي دا چې کله زمونږ سره کټ ډاون شي نو زمونږ سره د دې یو پرولیکټین نه علاوه چې څومره هارمونز دي د دې لیول به زمونږ سره انکریز شي ولې به انکریز شي ځکه چې دا به ډیکریز شي ځکه چې زمونږ سره واحد چې کوم هارمونز دي پرولیکټین دا زمونږ سره انهبیټري سیګنل دی ته د هایپوتیلمس نه میلاویږي که چېرته دلته زمونږ سره څه وشي دا زمونږ سره ټراما وشي او دا زمونږ سره پیچیوټري سټاپ چې کوم دی دا زمونږ سره ډیمیج شي ګروث هارمون لیول به ډاون شي زمونږ سره تایرایډ سټیمولیټینګ هارمونز لیول به ډای شي اف اس ایچ لیول به چې کوم دی ډاون شي اس ټي ایچ او ال ایچ دا به زمونږ سره څه شي ډاون شي پرولیکټین چې کومه دي دا به زمونږ سره څه شي دا به زمونږ سره انکریز شي ځکه چې زمونږ سره پرولیکټین ته د بره نه څه دی دا زمونږ سره انهبیټري سیګنل میلاویږي باقي ټولو ته زمونږ سره سټیمولیټري یا ایکسایټیټري سیګنل زمونږ سره میلاویږي زمونږ سره د ګروث هارمون لیول چې کله زمونږ سره ډیکریز شي ټي اس ایچ ډیکریز شو اف اس ایچ ډیکریز شو یا ال ایچ ډیکریز شو دې قسم دا زمونږ سره یو خاص قسم سنډروم چې کومه دی کاس کوي هغې ته زمونږ سره شیهان سنډروم وایي څه شی ورته وایي شیهان سنډروم ورته وایي شیهان سنډروم په دې باندې به انشاءالله په ډیټیل باندې خبره کوو چې شیهان سنډروم زمونږ سره څه شی دی څنګه کاس کېږي د څه د وجې نه د دې لپاره بیا موږ داسې کار کوو چې فار ایګزامپل د پریګننسي دپاره ورته اف اس ایچ ایسټروجن پروجسترون دا تھراپي کوو یا ګروث هارمونز چې کومه دي یا تایرایډ سټیمولیټینګ هارمون دا ورته موږ څه کوو انجکټ کوو چې دا لیول زموږ سره څه شي بېرته خپل نارمل حالت ته موږ بوځو نو دغه تھراپي ورته بیا کوو په ډیټیل به په دې باندې هم خبره کوم که دغه ته موږ وګورو دې هارمونزو ته نو دا هارمونز چې کومه دي زموږ سره چې د پیچیوټري ګلینډ نه څومره هارمونز د هایپوتیلمس نه څومره هارمونز خارجېږي دا ټول زموږ سره څه شی دي د هایپوتیلمس نه چې کوم هارمونز خارجېږي دا زموږ سره پروټینیشس ان نیچر دي دا زموږ سره پیپټایډ دي څه شی دي پیپټایډ دي که دې ګروث هارمون او د پرولیکټین د دې زه چک کم نو دا د یو فیملي سره تعلق ساتي داسې د یو فیملي سره تعلق ساتي د دې سره یو بل هارمونز چې کومه دی زموږ سره د پلیسنټا نه ریلیز کېږي پریګننسي په ټایم کې هغې ته هیومن پلیسنټل لیکټوجن وایي څه ورته وایي هیومن پلیسنټل لیکټوجن د دې زموږ سره موډ اف ایکشن چې کومه دی دا زموږ سره سیم دی دغه شانته که موږ د ټي اس ایچ خبره وکړو د اف اس ایچ خبره وکړو او د ال ایچ خبره وکړو نو دا چې کوم دي زموږ سره دا زموږ سره سیم فیملي سره تعلق ساتي دا زموږ سره د سیم فیملي سره تعلق ساتي زموږ سره ټي اس ایچ اف اس ایچ ال ایچ د دې سره زموږ سره یو بل قسم هارمونز د پلاسینټا نه خارجېږي هغې ته زموږ سره هیومن کوريانیک ګونیډوټراپین هارمونز وایي HCG
دا زموږ سره د سیم فیملی سره د دې سره تعلق ساتي. په دې کې انټرسټینګ خبره دا ده چې زموږ سره که ټي اس ایچ دی که اف اس ایچ دی که ایل ایچ دی یا ایچ سی جي دی، په دې ټولو هارمونز دا چې کوم دي زموږ سره د الفا سب اماین اسید یا د چین نه یا د بیټا چین نه، په دې ټولو کې الفا چین دلته هم دی، الفا چین دلته هم دی، الفا چین دلته هم دی. او الفا چین چې کومه د انټرسټینګ خبره دا ده چې دلته هم دی. زموږ سره د ټي اس ایچ د اف اس ایچ او د ایل ایچ او د ایچ سی جي د ټولو الفا چین چې کوم دی دا سیم دی. جست د دې په بیټا چین کې چې کومه دی زموږ سره څه دی ډیفرنس دی. د دې بیټا چین چې کومه دی ډیفرنٹ دی، د دې اف اس ایچ بیټا چین چې کومه دی هغه ډیفرنٹ دی، د دې ایل ایچ چې کومه دی زموږ سره ډیفرنٹ دی د دې بیټا چین، او د دې ایچ سی جي چې کوم دی د دې زموږ سره بیټا چین چې کومه دی هغه ډیفرنٹ دی. کله چې موږ د پریګننسي ټیسټ کوو او موږ په یورین کې د پریګننسي ټیسټ کله کوو نو موږ په دغه دوران کې دا بیټا چین او د ایچ سی جي چې کومه دی دا ډیټیکټ کوو. د دې موږ څه کوو دا موږ ګورو چې زموږ سره پریګننسي کله پازیټیو وي نو زموږ سره ایچ سی جي لیول چې کوم یې هغه زموږ سره های په یورین کې موږ دا ګورو نو موږ هلته بیټا کوم یونټ چې کوم دی یا بیټا چین چې کومه دی هغه موږ چیک کوو. باقي د موږ سره څه دي دا زموږ سره د یو فیملی سره تعلق ساتي. د دې د موډ افیکشنز خبره به کوو، په دې کې به موږ بیا چې یو په ډیټیل باندې سټډي کوو چې دا زموږ سره ایکشن څنګه کوي. د گروث هارمونز ایکشن به ګورو. د گروث هارمون ایکشن په شان به زموږ سره د هیومن پلیسنټل لیکټوجن ایکشن وي، هغه شان ته به زموږ سره د پرولیکټین ایکشن هم وي. دا شان د ټي اس ایچ ایچ سی جي یا اف اس ایچ یا ایل ایچ دا به د ایکشن به موږ چې کوم دی هغه سټډي کوو، او کله چې موږ د هغې سټډي وکړه د هغې نه بعد به موږ ووایو چې دا ټول په دغه سیم میتډ باندې زموږ سره اکټیویشن یا انهیبیشن چې کومه دی زموږ سره کاس کوي. ایس سی ټي ایچ دغه شان ته ایچ سی ایچ دی موږ سره د دې خبره به موږ په ډیټیل باندې کوو چې دا فنکشن زموږ سره څنګه کوي او په کومه طریقه باندې زموږ سره دا چې کوم دی ریلیز کیږي او بیا په ټارګټ ټیشو باندې زموږ سره څنګه کار کوي. صحیح. دلته د دې سیلز خبره موږ کوله د بیسوفیلیک او د ایزوفیلیک په اوله کې. دلته زموږ سره دا سیل چې کومه دی د دې په دې سیل باندې د دې گروث هارمون ریلیزینګ فیکټر چې کومه دی دا پازیټیو افیکټ دی، او د سومیټوسټیټین چې کومه دی دا زموږ سره نیګیټیو افیکټ دی. یاد ساتئ د سومیټوسټیټین او د سومیټومیډین کې لږ الکان کنفیوز کیږي. سومیټوسټیټین چې کومه دی د سټیټیک ایکشن دی، دا زموږ سره گروث هارمون چې کوم دی په دې سټیټیک ایکشن دی دا سټاپ کوي، او سومیټومیډین چې کومه دی ایکشن اف گروث هارمون دا میډیټ کوي، دا زموږ سره کوي میډیټ کوي. د دې سرویس دا دی چې دا زموږ سره گروث هارمون کار کوي. نو یو دا یاد ساتل دی. بل زموږ سره دا سیلز چې موږ اوله کې څنګه خبره وکړه بیزوفیلیک او ایزوفیلیک دي، دلته زموږ سره نور سیلونه شته دي. ښه دا خو موږ یو سیل جوړ کړو، دا ګروپ اف سیلز دي. دلته زموږ سره نور سیل هم شته دي. دلته دا سیل دی فار ایگزامپل په دې یو کلر به جوړ کړم. دا سیل چې کومه دي دا زموږ سره پورلی سټینینګ دي، پورلی یعنی دا سټین نه اخلي، یا دا زموږ سره انیکټیو دي. پورلی سټینډ یا انیکټیو دي، انیکټیو. او دا سیل چې کومه دي دې ته چې کله سټین ورکړو دا زموږ سره برایټلی سټینډ شوي. څه شوي؟ برایټلی سټینډ دي، برایټلی سټینډ. او اکټیو سیل دي. دا برایټلی سټینډ چې کومه دي یا اکټیو وي نو زموږ سره پورلی دې ته زموږ سره کروموفوبیک سیلز وایي. دې ته څه وایي؟ دا کوم چې زموږ سره دې ته کروموفوبیک سیل وایي. کروموفوبیک سیل. او دا کوم چې برایټلی سټینډ دي دې ته زموږ سره کروموفیلیک سیل وایي. کروموفیلیک سیلز. کروموفوبیک ما تاسو ته وویل چې دا زموږ سره انیکټیو او پورلی سټینډ دي، او دا کوم کروموفیلیک سیلز چې دي دا زموږ سره برایټلی سټینډ دي. په دې کې یو زموږ سره اسیډوفیلیک دي. څه شی دي؟ اسیډوفیلیک دي. او یو چې کومه دي زموږ سره بیزوفیلیک دي.
بیزوفیلیک اسیډوفیلیک چې کومه دي زمونږ سره دا کوم چې په دې سټرکچر کې مونږه پریډ باندې دغه کړي دا زمونږ سره اسیډوفیلیک دي دا څه دي اسیډوفیلیک دي په اسیډوفیلیک کې یو زمونږ سره چې کوم دي د سومیټوټروپس دا سومیټوټروپس چې کومه دي سومیټوټروپس دا زمونږ سره دي او یو چې کومه دي زمونږ سره لیکټوټروپس دا اسیډوفیلیک دي باقي زمونږ سره کتایروټروپس دي کوګونیروټروپس دي او کو زمونږ سره کارټیکوټروپس دي نو دا زمونږ سره چې کوم دي بیزوفیلیک دي دا زمونږ سره څه دي بیزوفیلیک دي او دا زمونږ سره بلویش ان کلر دي دا زمونږ سره بلو سټین بلویش نو بلویش بلویش دا بلویش په یو هارمونز باندې به ان شاء الله موږ ډیره زیاته په ډیټیل خبره کوو په گروث هارمونز باندې به خبره کوو د گروث هارمونز سمپل یو گروث هارمونز به موږ چې کوم دی په نیکسټ ټاپک کې ډسکس کوو بیا به د تایراید هارمونز خبره کوو ډیر په ډیټیل باندې به د دې ډیزیزز د دې ډیفیشنسي یا د دې اور سیکریشنز چې کوم دی هایپر سیکریشنز په هغې باندې به خبره کوو دغه شانته ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به دا خبره کوو خو د هغې سره سره تاسو زموږ چینل لازمي چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ چې د نوي ویډیوګانو دپاره تاسو ته زموږ نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه درځي تھینک یو